خبرونه دوام لري. په کندوز کې د جګړې وروستی حال په سیمه کې د امریکا غږ خبريال راکوي. په متحده ایالاتو کې د سوق وهنې مینوال د یوې مهمې سیالۍ لیدو ته چمتووالی نیسي. او داود صدیقي به موږ په دې اونۍ کې په ټولنیزو رسنیو کې په شویو بندرونو باندې خبر کړي. د آشنا تلویزیون نه په ژوندۍ بڼه. قدرمنو لیدونکو سلام. آیا د دینی عالمانو غونډې په افغانستان کې د جګړو مخنیوی کولی شي؟ په دې اړه د میلمه سره خبرې کوو. او د 15 ورځو وروسته په نیپال کې د نړیدلې ودانۍ نه ژوندي خلک ایستل شوي دي. د نن پنځشنبې په خبرونه کې زه برېښنا عمرخیله تاسو ته ښه راغلاست وایم. په نننۍ خبرونه کې د کورنیو او بهرنیو خبرونو ترڅنګ شننې او مرکې هم شاملې دي چې تاسو یې لیدو ته رابولم. لومړی خبر را اخلم. د کندوز د جګړې شپږمه ورځ ده او افغان امنیتي چارواکي وایي چې د پام وړ پرمختګونه یې کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت زیاتوي چې په کندوز کې یاغیانو ته درانه تلفات اوښتي دي. په دې اړه به نور جزئیات د سیمې نه د خپل همکار ګل رحیم نیازمن نه واخلو چې د سکایپ له لارې راسره دی. نیازمن صاحب سلامونه او هیله ده چې روغ او جوړ اوسئ. په کندوز کې وروستی حال راکړه. جګړه ختمه شوې ده او کنه او کومې سیمه لا هم ناامنه ده؟ په کندوز کې د جګړو په خاطر باندې خو نن د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي هم کندوز ته سفر درلوده. دوی د خپل سفر په ترڅ کې د کندوز په ښار کې پیاده وګرځېدل او د خلکو سره خبرې وکړې او خلکو ته ډاډ ورکاوه چې امنیتي ځواکونه د دوی د ساتنو لپاره هلې ځلې کوي. نن د کندوز په مختلفو سیمو کې او مختلفو ولسوالیو کې جګړې دوام درلوده او د کندوز د ولایت لخوا په څو شېبې وړاندې چې کومه اعلامیه نشر شوې ده په هغې کې د مخالفو وسلوالو طالبانو د تلفاتو شمیر 190 تنه ښودلی دی. البته تېره ورځ په ورته اعلامیه کې د مخالفینو د تلفاتو شمیر 146 تنه ښودل شوی و، خو په نننۍ اعلامیه کې بیا هم د تیر په څیر باندې د افغان ځواکونو د تلفاتو شمیر 60 تنه ښودل شوی او همدارنګه د کورنیو چارو د وزیر سفر نه نیم ساعت وړاندې د کندوز په ښار کې په بایسکل کې ځای پر ځای شوي چاودیدونکي مواد هم وچول شول چې په نتیجه کې 6 ملکي کسان ټپیان شوي وو. بله نیازمن صاحب، بله د کورنیو چارو وزیر څه ویل چې وسلوال مخالفین شمالي سیمو ته څنګه رسیدلي دي او د سیمې د امن کولو لپاره څه تدابیر نیولي دي تر اوسه پورې؟ دوی خو عموما چارواکي همدغه خبره کوي چې دوی کندوز ته پوره قوه را لېږلې ده او دغه ځای د پاره دغه قوه چې را لېږل شوې ده کفایت کوي. د کورنیو چارو وزیر بیا دغه بازار کې د ګرځېدو وروسته د ځینو قومي خلکو سره ناسته درلوده. په هغې کې یوه یادونه وکړه چې ګویا په جنوب کې چې اوضاع ګډوډه کړې ده دغه د خلکو او د هیواد دښمنانو دا کار کړی او په شمال کې هغه کسان دي چې د دولت په منځ کې دي په چوکاټ کې دي او د اوضاع د ګډوډېدو لپاره هڅه کوي ترڅو دوی خپل شخصي ګټې په لاس باندې راوړي. بله نیازمن صاحب یوه وروستۍ پوښتنه، آیا ولسي خلک د دې جګړې په اړه تبصرې کوي چې د دولت په وړاندې څوک جنګیږي او څنګه خپل امکانات برابروي دا جنګیالي؟ نو عام خلک خو ډول ډول تبصرې کوي. دوی سره هم دغه پوښتنې موجود دي چې مخالفینو ته دغه د جګړې امکانات له کومه پیدا کیږي، دوی دغه مهمات له کومه راوړي، دوی په کومو لارو باندې تګ راتګ کوي. دغه هغه پوښتنې دي چې تر اوسه پورې د خلکو ترمنځ د یو بل سره ویل کیږي خو جوابونه ورته نه دي موندل شوي، ځکه دوی هم همدغه حالات اندېښمن کړي دي چې مخالفین په کومو لارو تګ راتګ کوي، څنګه ځي، ځکه ځای ځای چک پوینټونه هم شته دي، پولیس هم ولاړ وي او بیا هم کندوز ته هغه شمیر مخالفین داخليږي چې دوی ګمان هم نشي کولی. بله په کندوز کې د امریکا غږ خبريال ګل رحیم نیازمن ستاسو د معلوماتو نه ډیره زیاته مننه. کور مو ودان.
د افغانستان په تړاو بل خبر د افغانستان دینی عالمانو په کابل کې د یوې سترې غونډې په ترڅ کې په افغانستان کې روانه جګړه سیاسي وبلله او په خپلو ویناوو کې ویل چې دغه جګړه د اسلام د دین سره هیڅ تړاو نه لري. دغه عالمانو په افغانستان کې د جګړو د ښکېلو ډلو نه وغوښتل چې د مسلمان وژنې نه لاس واخلي او ټول د سولې په ټینګښت کې هلې ځلې وکړي. د کابل ښار د علماو استازی وایي چې په اسلام کې د هیڅ انسان وژل جایز نه دی او په جګړو کې د افغانستان حکومت او ښکېلې ډلې باید د زغم نه کار واخلي. په دې غونډه کې چې د کابل ښار په عبدالرحمن جومات کې ترسره شوه، دیني عالمانو د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غني نه غوښتنه وکړه چې هغه دیني عالمان له بند څخه آزاد کړي چې د حکومت سره سیاسي بندیان دي. درنو لیدونکو، د کابل په نننۍ غونډه کې یو شمېر دیني عالمانو د افغانستان ولسمشر نه دا غوښتنه هم کړې ده چې د سولې عالي شورا ریاست ته یو مناسب دیني عالم وټاکي. دیني عالمان په افغانستان کې د جګړو د ختمولو او د سولې په ټینګښت کې څومره اغیزمن رول لوبولی شي، دا او په دې هکله نورې پوښتنې به د کابل ولایت د علماو د شورا رئیس عبدالبصیر حقانی نه وکړو چې د کابل په استودیو کې زموږ بلنه منلې ده. حقانی صاحب، سلام علیکم او ښه راغلاست خپرونې ته. د کابل په څیر د علماو غونډې په افغانستان کې څو ځله جوړې شوي دي او هغه تشدد چې په افغانستان کې روان دی هغه یې د اسلام له نظره ناروا بللې. تر اوسه د دغو غونډو او فتواګانو څه ګټه تاسو لیدلې ده او که نه؟ سلام تاسو ته او د آشنا ټلویزیون ټولو درنو اوریدونکو ته او لیدونکو ته. دیني عالمانو خپل مسؤلیت په تاریخ د افغانستان کې ادا کړی ده لپاره د دې چې کوم دینی مسؤلیت دوی ته سپارل شوی ده او د ملت کومې ستونزې چې دي او ملت په کومو ستونزو کې چې اخته دی د هغې غږ دیني عالمانو پورته کړی ده. دا چې تر کومه حده پورې دې ګټه ورکړې ده، د هغې ګټه هم په ډېر اساسو وختو کې موږ لیدلې ده، لکه د مولانا فضل الرحمن فتوا وغیره وغیره چې هغې تر ډېر وخته پورې په افغانستان کې امن راوستی و او دیني عالمان په افغانستان کې رغنده رول لري او د دې خبره د افغانستان ملت مني. نو که چېرته حکومت وکولی شي چې دیني عالمانو ته چې هغه په د مختلفو ځایو کې امامان دي، خطیبان دي، له دوی نه استفاده وکړي، زه متیقن یم چې په افغانستان کې به یو دایمي صلح راشي. بلې مولوي صاحب، که چیرې ستاسو دغه ډول غونډې ځای ونه نیسي، ستاسو راتلونکی ګام به څه وي؟ آیا د هغو خلکو خلاف چې دا وخت په افغانستان کې د جنګ اور بل کړی، د هغوی خلاف به جګړه روا وبولئ یا به جهاد اعلان کړئ او که نه؟ د اسلام دین په دې باره کې خپل واضح موقف لري او هر څه مونږ چې دي هغه د اسلام د مبین دین په اساساتو باندې دي. کله چې علماو پریکړه وکړله او اسلام ورته اجازه وکړله، په هغه صورت کې به مونږ فتوا ورکوو. په غیر د دې نه مونږ کورکورانه فتوی چې ورته وایي یا خودسارانه فتوی چې ورته وایي یا له خپلې خېټې چې فتوی ورته وایي، هغه فتوی مونږ هېڅکله نسو جاري کولی او نه ورکوو، ځکه په هغه صورت کې به مونږ فتوا ورکوو چې د مسلمانانو پکې خیر وي. اوس په سیمه کې یو اور بل دی او دغه اور د سعودي تر سرحده پورې رسېدلی ده. موږ د افغانستان علما د پاکستان، د هندوستان، د سعودي د دې ټولو علماو نه خواست کوو چې دوی سره راجمع سي او یو اجتماع جوړه کړي او په ګډه د دې اجتماع باندې یو فتوا صادره کړي چې په کوم ملک کې جنګ روا دی، یعنی جهاد شته او په کوم کې نشته دی. په پاکستان کې ګڼ شمېر ملایان په افغانستان کې جنګ ته جهاد وایي او په پاکستان کې ناروا بولي، هغوی ته تاسو څه ځواب وایاست؟ زمونږ ځواب د پاکستان علماو ته دا دی چې مونږ مخکې هم دا ویلي چې تاسې دغه اور زمونږ په ملک کې مه بلوئ. که چېرته تاسې زمونږ په ملک کې اور ته لمن وهئ، دا اور د تاسې کور ته درتلونکی دی او درغلی ده او درغلی ده. لکه څنګه چې موږ تاسې شاهد یو چې د پاکستان په سلګونه واړه ماشومان د ترهګرۍ ښکار سول او هلته هغه په شهادت ورسېدل. دغسې که دوی چېرته په افغانستان کې خپلې سیاسي ګټې خوندي کول غواړي، نو د دوی سیاسي ګټې خوندي کېدل هغه د جنګ له لارې نه راځي. هغه ګټې دا دي چې دوی اقتصادي او اجتماعي او فرهنګي او وغیره وغیره کومې ګټې چې دوی مد نظر نیسي، نو هغه ګټې دوی د نظامي لارې نه لاس ته نشي راوړلی. موږ د پاکستان په علماو غږ کوو چې راځئ
په یو میز سره کینو او خپل مشکلات د خبرو اترو له لارې نه حل کو او موږ د افغانستان علما په پاکستان او په ټوله سیمه کې امن غواړو. بله، ستاسو په نظر د نړۍ بنسټپاله جهادي ډلې ولې تل افغانستان ته جهاد لپاره راځي؟ د دې خبرې وضاحت دا شی ده چې ټول همسایه ملکونه او شرقیان او غربیان دا غواړي چې په افغانستان کې دایم اور بل وي او دوی خپلې ګټې دلته لاسته راوړي. نو دغه ګټې چې دوی مد نظر نیولي دي، موږ وایو چې دوی په دې سیستم باندې دوی په افغانستان کې نه کامیابیدای شي او د افغانستان د اولس دغه وزنه چې اوس روانه ده په ډلهییزه توګه او په اجتماعي توګه باندې موږ په دې ټولو نړیوالو باندې او په خصوصا همسایه او پاکستان باندې غږ کوو، د پاکستان په علماو غږ کوو چې دوی د مذاکراتو له لارې په مخ لاړ شي، نړۍ دې په امن کې، سیمه دې په امن کې، افغانستان دې په امن کې. که چېرته افغانستان جغرافیایي موقعیت ته وګورو، که افغانستان په امن وي نو په ټوله آسیا کې به امن وي، او که افغانستان په امن نه وي نو په ټوله آسیا کې به اور بل وي. لکه موږ تاسو چې اوس شاهد یو چې دوی په افغانستان کې اور بل کړی ده او د کابل ولایت د دې پایلې تقریبا تر سعودي پورې رسېدلې دي. حقانی، ستاسو د ارزونې نه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. یوې پاکستاني محکمې 10 تنه یاغیان په کال 2012 کې په ملالۍ یوسفزۍ باندې د برید په تړاو هر یو په 25 کاله بند محکوم کړل. د پاکستان پوځ دا 10 تنه یاغیان تیر کال نیولي وو او هڅه کوي چې د پاکستاني طالبانو مشر ملا فضل الله هم ونیسي چې د دې برید امر ورکړی وو. بلخوا د پاکستان پولیس هغه دوسیه لغوه کړې ده چې په دې وروستیو کې په هغه هیواد کې د امریکا د CIA په مشر او یو پخواني وکیل باندې په 2009 کال کې په قبایلي سیمو کې د بي پیلوټ الوتکو د برید تور وو چې 2 کسان پکې وژل شوي وو. د اسلام آباد د پولیسو افسر محمد نواز ویل د جان ریزو او جاناتن بنګ په وړاندې قضیه ځکه فسخه شوې چې د بي پیلوټ الوتکې برید د اسلام آباد پولیسو د مرکز د قضایي حوزې نه بهر شوی وو. او د نړیوالو خبرونو په سرټیکو کې د متحده ایالاتو په بالتیمور ښار کې د پولیسو په بند کې د یو تورپوستي سړي د وژنې په غبرګون کې یو ځل بیا مظاهرې وشوې، خو دا سوله ییزې وې او د شپې ګزبندیز عملي شو. په کانګرس کې د بالتیمور د استازي ایلیجا کامنز په ګډون د دې ښار د ټولنې مشرانو هم په لاریون کې برخه اخیستې وه، څو مظاهره کوونکي وهڅوي چې د شپې په 10 بجو خپلو کورونو ته لاړ شي. تېره شپه څه د پاسه 1000 تنه مظاهره کوونکو د بالتیمور له مرکز نه تر ښاروالۍ او له هغه ځای نه بیرته د بالتیمور مرکز ته لاریون وکړ. په دې ښار کې ژوند په کراره عادي حالت ته راوړي. په بالتیمور کې د دوشنبې په ورځ د 25 کلن تورپوستي فریدي ګری د جنازې د مراسمو وروسته کله چې مظاهره کوونکو پلورنځیو او موټرونو ته اور واچوه، بیړنی حالت اعلان شو. او د جاپان صدر اعظم شینزو ابه لومړنی جاپاني مشر دی چې پرون یې د متحده ایالاتو د کانګرس دواړو مجلسونو ګډې خونې ته وینا وکړه. دا چې د ښاغلي ابه د خبرو مهم ټکی څه و، په اړه به یې له خپل همکار سعید عزیز رحمان څخه نور معلومات واخلو چې همدا اوس د کانګرس له مخې نه په خپرونه کې موږ سره مل دی. عزیز جان، ستړی مه شئ. د جاپان د صدر اعظم کومو خبرو د کانګرس د غړو او نورو خلکو پام ځان ته اړولی دی؟ مننه برېښنا جانې، خیر اوسئ تاسې. د جاپان صدر اعظم شینزو ابه خبرې خو ډېرې زیاتې وکړلې، لیکن هغه مهم ټکي چې زه په مختصره ډول تاسو ته به وړاندې کړم هغه دا دي چې په اول کې شینزو ابه د امریکا څخه مننه وکړه او ویل چې امریکا تل په سختو شرایطو کې جاپان ته او نورو هیوادونو ته مرسته کړې ده او په خبرو کې د امریکا او جاپان ترمنځ ټینګو اړیکو ته اشاره وکړه. د دې ترڅنګ شینزو ابه ویل چې د هغه تجارتي پیمان په اړه هم اشاره وکړه او ملاتړ یې ورڅخه څرګند کړ چې امریکا او جاپان د نورو هیوادونو په ګډون د هغه غړي دي یا د هغه پیمان د جوړولو په مذاکراتو کې دخیل دي چې هغه د ترانس پاسفیک په نوم یو اقتصادي پیمان دی چې کار پرې روان دی.
او د دې ترڅنګ شینزو آبه د امریکایي سرتیرو څخه د هغو سرتیرو څخه چې په دوهمه نړیواله جګړه کې وژل شوي وو هغې ته احترام وړاندې کړ او په همغه جګړه کې د جاپان نقش ته هم اشاره وکړله لیکن په اړه یې پښیماني څرګنده کړله خو بیا هم د کانګرس کې دننه او د کانګرس څخه د باندې ځینې خلک په دې باور دي چې شینزو آبه په خپلو خبرو کې هغو ښځو ته د هغو ښځو څخه بښنه ونه غوښتله چې په دوهمه نړیواله جګړه کې د جاپاني سرتیرو لخوا نیول کېدلې او جنسي ناوړه ګټه ځینې اخیستل کېدله. د جاپان صدر اعظم شینزو آبه پرون د متحده ایالاتونو په کانګرس کې تاریخ پرېښود. هغه په خپلو خبرو کې د 70 کلونو وړاندې تاریخ ته اشاره وکړه او د خپلې وینا څخه مخکې یې په واشنگټن کې د دوهمې نړیوالې جګړې له یادګاري څلې څخه هم لیدنه وکړه. زه د زړه له کومې ټولو هغو امریکایانو ته درناوی کوم چې د دویمې نړیوالې جګړې په وخت یې خپل ژوند د لاسه ورکړی و. خو ښاغلی آبه د هغو شاوخوا 200,000 آسیایي نجونو او ښځو څخه بښنه ونه غوښته چې د جګړې پر وخت د جاپان پوځ لخوا نیول شوې وې او د جنسي کنیزو کار ورڅخه اخیستل شوی وو. هغه وویل چې په دې برخه کې د جاپان د پخوانیو صدراعظمانو د تعصب له څرګندونو څخه ملاتړ کوي او ژمنه یې وکړه چې د ښځو له حقونو څخه به ساتنه وکړي او ځینې اصلاحات به راولي. موږ خپل ځینې پخواني عادتونه بدلوو چې ښځې ځواکمنې شي ترڅو د ژوند په هره برخه کې لا زیات فعاله ونډه واخلي. خو بیا هم د کانګرس ځینې ډیموکرات غړي خپه ښکارېدل او ویل یې چې ښاغلی آبه په مستقیمه توګه د هغو ښځو څخه بښنه ونه غوښته او د رښتینې رهبرۍ د ښودلو موقع یې له لاسه ورکړه. هغه د جاپان په اړه خبرې وکړې او د جاپان د ځینو پخواني عادتونو د بدلولو په اړه د خپلو هڅو یادونه یې وکړه. خو هغه د ښځو په وړاندې د زوزیاتي په اړه چې د جاپان د پوځ د تاریخ سره تړاو لري یعنی د نجونو او ښځو د سیستماتیک اختطاف او جنسي تیریو موضوع یې په نورو خبرو کې تیره کړه. د جګړې د همدغو قرباني شوو ښځو څخه یوه ژوندۍ پاتې شوې ښځه هم په غونډه کې د ښاغلي هانډا میلمنه وه او د ښاغلي آبه پر وړاندې په احتجاج کې هم برخه واخیستله. زه دلته راغلی یم چې آبه ووینم. آبه دا رد کړه چې جاپان دا ښځې نیولې وې خو زه د هغو ښځو څخه ژوندۍ پاتې شوې شاهده یم. زه د جاپاني سرتیرو د جنسي غریزو د تسکین کولو ته مجبوره شوې وم او غواړم چې خپل ځان صدر اعظم ته ښکاره کړم. د راتلونکي په اړه ښاغلي آبه د امریکا او جاپان ترمنځ د پاسفیک تجارتي تړون د بشپړېدو غوښتنه وکړه. هغه له امریکا څخه مننه وکړه چې د جاپان او نورو سره د سختو وختونو ملګری ده. بهترین ارزښت چې امریکا نړۍ ته پخوا ورکړی و هغه هیله وه. نن هم همدا هیله ده او باید هر وخت همدا هیله ورکړي. آبه پر وینا ډېرې نیوکې واورېدلې او ولیدلې. آیا د هغه له خبرو څخه ستاینه هم شوې ده او که نه؟ برېښنا جانې بلې ستاینه شوې ده خو تر هغې مخکې جنوبي کوریا هم د ښاغلي آبه دغه وینا غندلې ده او نیوکه یې پرې کړې ده. خو دلته په واشنګټن کې د مرستیال جمهور رئیس جو بایدن او د کانګرس د استازو د مجلس جمهوري غوښتونکی مشر جان بینر بیا د ښاغلي آبه دغه وینا ستایلې ده او ویلي دي چې دغه وینا په راتلونکو مشترکو یا ګډو ارمانونو او ارزښتونو یوه ولاړه وینا وه. بله، د امریکا غږ خبریال سعید عزیز رحمان ستاسو د معلوماتو نه ډېره زیاته مننه. کور مو ودان. او په نیپال کې د ژغورنې ټیم په داسې حال کې یو بل کس ژوندی راوویست چې د زلزلې له امله د مړو شمېر 15,500 نه اوښتی دی. څو شېبې مخکې په کټمندو کې یو تنکی ځوان له 5 ورځو وروسته له یوې نړېدلې ودانۍ نه وژغورل شو چې خلکو ورته د خوشحالۍ نارې وهلې. تر د مخکې د چهارشنبې په ورځ یو بل سړی د خاورو لاندې ژوندی راوویستل شو. ملګرو ملتونو د 415 میلیونو ډالرو د بیړنیو مرستو غوښتنه کړې ده چې د شنبې ورځې په سلګونه زره زلزله ځپلو ته سرپناه برابره کړي. متحده ایالاتو د نیپال له زلزلې ځپلو سره د څه د پاسه 10 میلیونه ډالرو د بیړنیو مرستو او د ژغورنې د عملیاتو په برخه کې مرسته کړې ده.
او اوس د ژمنې سره سم داود صدیقي را سره دی چې په روانې اونۍ کې په ټولنیزو رسنیو باندې نظر اچولی او ځینې په زړه پورې تبصرې او راپورونه یې راټول کړي دي. داود جانه ښې چارې او ستړی مه شئ، دا اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې کم په زړه پورې خبرونه رابرسېره شوي دي؟ مننه. سلام تاسو ته، سلام ټول لیدونکو ته. دا اونۍ بېلابېلو سیاسي او ټولنیزو پیښو د افغانانو پاملرنه په ټولنیزو رسنیو کې ځان ته اړولې وه، خو په سر کې د اکثرو افغانانو د فیسبوک پر پاڼو د ملي پوځ د سرتیرو انځورونه لیدل کېږي او ترڅنګ یې داسې پیغامونه لیکل شوي دي چې د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو د ملاتړ او ستاینې خبرې پکې شوي دي. همدارنګه یوه ویډیو هم دا اونۍ د ډېرو افغانانو پاملرنه په ټولنیزو رسنیو کې ځان ته واړوله چې د افغانستان د یو محلي تلویزیون 2 میلمانه د بحث پر وخت سره شخړه کوي او یو یې بل په سوکانو وهي. په دې اړه ډېرو کسانو بیا په ځانګړې توګه لیکوالانو او خبریالانو سخت غبرګون ښودلی. په دې اړه افغان څېړونکي او لیکوال عبدالغفور لیوال د خپل د فیسبوک پر پاڼې لیکلي دي. چا ویل چې خلکو د فرخندې له پیښې پند اخیستی دی. د هغې تراژیدي کومیډي تکرار اوس د تلویزیونونو د استودیوګانو په ژوندیو پروګرامونو کې تکراریږي. له خندا به د هلته به ډوډۍ خوږ شي چې یو کارپو بل کارپو د دې لپاره په سوکانو وهي چې د غوندې فکر نه کوي. دا د هم شوه د بیان ازادي. او د افغانانو ترمنځ دا اونۍ بل تود بحث د ثور د 9 او 8 په اړه و. ډېرو کسانو پر هغو ډلو او حکومتونو سختې نیوکې کولې چې په نه بخښونکي جنایتونو یې لاس پورې کړی او همدارنګه یو شمېر کسانو د انتقالي عدالت د پلي کېدو غوښتنه کوله. او اوس د ټکنالوژي له نړۍ څخه څو خبرونه چې په ټولنیزو رسنیو کې ډېره پاملرنه ځان ته اړولې ده. دا اونۍ د اپل شرکت اپل واچ بازار ته وړاندې کړ چې څو میاشتې مینوال په انتظار کې وو. که څه هم چې دغه هوښیار ساعت په نړیواله کچه د مطبوعاتو او خلکو ډېره پاملرنه ځان ته اړولې ده، خو امریکایي د ټکنالوژي د برخې امریکایي کارپوهان وایي چې دا ساعت د اپل شرکت ښو اعلانونو او د نورو بریالیو محصولاتو لکه آیفون له کبله ډېر پاملرنه ځان ته اړولې ده. که نه لا تر اوسه داسې کوم څه پکې نشته چې د خلکو په ورځنیو چارو کې کوم د پام وړ اسانتیا رامنځته کړي. دا زما لنډه کتنه پر ټولنیزو رسنیو. هیله چې موږ په ټولنیزو رسنیو کې تعقیب کړئ. مننه. او د افغانستان د فوټبال فدراسیون د الکوزي د شرکت سره یو 15 کلن قرارداد لاسلیک کړ چې په ترڅ کې به هر کال $850,000 د نجونو او نارینه‌و د فوټبال د ودې او د روسیې د 2013 کال د نړیوال جام په مقدماتي سیالیو کې په مصرف ورسیږي. د فوټبال فدراسیون به له دې څومره ګټه واخلي؟ زما همکارانو په سپورت باکس کې دې پوښتنې ته ځواب ورکړی چې په ګډه به یې وګورو. فرق نمی کند کی می برد یا کی می بازد. فرق نمی کند اگر پاها برهنه باشد یا نباشد. فرق نمی کند اگر روی میدان خاکی بازی کنی یا سبزه. فقط بازی کن. تنها و تنها همین موقع بازی کن. هر جایی که باشد و به هر گونه‌ای که باشد. اما آمادگی آن را در سپورت باکس صدای امریکا بگیرید. بینندگان تلویزیون آشنا سلام. با برنامه سپورت باکس هفته در خدمت قرار داریم. سلام بر شما. فدراسیون فوتبال افغانستان با شرکت الکوزی یک قرارداد 15 ساله را امضا کرده. چقدر به نفع تیم افغانستان است؟ این قرارداد طوری است که سالانه $850,000 را به خاطر رشد و ارتقای فوتبال بانوا و مردها در افغانستان به مصرف میرسانه. باید بگویم که چه زمان میتونه که این به مفاد تیمای فوتبال باشه؟ زمان میتونه مفید باشه که در حرفه‌ای شدن فوتبال افغانستان کمک شود و همچنان برای بلند بردن معاشات بازیکن‌های تیم ملی فوتبال افغانستان که یعنی در بخش مالات‌ها مصرف خواهد رسید یا در بخش معاش‌های
فوتبالران افغانستان بیشترش مصاحبه؟ این نکته را باید یکی از اعضای فدراسیون واضح بسازه. یکی از مسائل است که راهکارهای را اینا باید پیش رو بگیرن. ببینن امی اکنون تیم فوتبال افغانستان ملی پوشا معاش کافی ندارن و در صحبتی که ما با رئیس فدراسیون فوتبال آقای کرام الدین کریم داشتم اونا گفتن که ما پیسه را که از دولت افغانستان میگیریم برای ما اجازه نمیده که معاش بالاتر از حد اندازه یک مامور برای ملی پوش بدیم. از این خاطر با استفاده از این پول میتونن که حداقل در امرار معاش ملی پوشا استفاده کنن. که من دسته افغانستان تیم د آی سی سی نه پیسې اخلي او نور بودجه لري. تر رقم د بودجه د افغانستان تیم مصرفي چې دونه لاسته راوړل لري. افغانستان درې مدرک لري، یو د آی سی سی دی، یو د افغانستان د حکومت مالیه وزارت لخوا نه دی، یو د تجارتي شرکتونو لخوا نه چې کومه کمپنی دوی سپانسر کوي. د سپانسر د لپاره دوی کوشش کوي وزستي دوی د ټلیفوني شرکت سره لري، دغه نوې شرکت سره هم اتصالات سره لري او د الکودي سره هم دوی قرارداد کوي. نو راتلونکي کې د کرکټ بورډ په وینا باندې دوی ته امکانات دومره زیاتېږي چې آی سی سی دوی سره پوره پیسې هم نه لري، کومک هم نه کوي. دوی د خپل لوبغاړو د تنخواګانو د اوسېدو د سفرونو د ټریننګ کیمپونو هغه لپاره امکانات برابرول شي. نو افغانستان کې کرکټ تیم خو د لوبي چې کوي دغه نه پیسې اخلي کنه. ها خو دوه خبرې دي، یو خو لوبغاړو ته خارج ته سفر کوي پیسې هغه اخلي، که داخل کې لوبي کوي به کرکټ بورډ مسول دی چې هغه ته دغه لوبه پیسې ورکړي. که کوم میلیون جام کیږي یا نور څه کیږي هغه کمپنۍ به پیسې ورکړي. دا پیسې چې فوتبال فدراسیون اخلي همدغه سي په مصرف کې لکه چې کرکټ مصرفي څه تاثیر به ولري د افغانستان فوتبال باندې؟ د افغانستان د فوتبال څنګه چې دوی ویلي هغه شان تشویق نه دی شوی څومره چې کرکټ تشویق شوی دی په حکومتي سویه باندې، څومره امکانات چې کرکټ د برابر شوی دي. خصوصا په جنوبي اسیا کې مجموع کې وځي افغانستان کې نه فوتبال په دې سیمه کې ډیر ضعیف دی. پاکستان د هندستان د نورو ملکونو فوتبال هم ډیر کمزور دی. کرکټ بورډ چې د هندستان څومره بودیجه لري هغه د یو هیواد بودیجه یک نکته رو بخوام که میگن که این پولا به شکل درستش به مصرف برسن. ببینن او تصویری که از مصرف پول در فدراسیون فوتبال افغانستان است. پول بگیرین مگر صرف موضوع نیست که درست مصرف کنید. من میخوام این رو بسیار واضح بگم، شاید اعضای فدراسیون فوتبال امی اکنون مرا ببینن یا سخنان مرا بشنون. یک تصویر بسیار خرابی از شیوه مصرف پول آمدنی در فدراسیون فوتبال وجود داره. حال ما نمیگیم که کی از قبل پیسه داره و ضرورت به پیسه اضافی نداره، ولی فدراسیون بین‌المللی فوتبال یا فیفا یک مقدار پول سالانه به فدراسیون فوتبال میده و آنچنان که آقای عابد گفتن اینا بر علاوه از دولت هم معاش میگیرن، ولی تا به حال با همچی یک نهاد شخصی یا شرکت اینا قرارداد منظم 15 ساله یا چند طویل المدت نداشتن. خودت اشاره کردی که به شکل حرفه‌ای افغانستان یعنی فوتبال‌های افغانستان بیشتر حرفه‌ای خواد کردن. مقصدتان از چیه؟ ببینن در دنیا هر آن ورزش تا زمانی که هر آن مسلک تا زمانی که حرفه‌ای نشه نمیتونیم که ما از اونها نتیجه بگیریم. اگر شما یک دکتر میگیرین تا که درست به مسلک خود برسه چند راه وجود داره. اول از اینکه باید سطح لیگ های داخل منطقه‌ای را به سطح زون ها و به سطح ولایات باید بلند ببره. باید هر ولایت از خود لیگ داشته باشه، منتخب از اینا بیان در لیگ زون و در بین لیگ های زون به شکل رفت آمد رقابت ها را انجام بدن و در نهایتش اگر ما بتونیم که در داخل خود کابل لیگ های رفت آمده و طور بازیکنان داخل افغانستان تشویق بکنیم که یک امیدواری برشان پیدا شود که اگر ما در اینجا میام مصرف میکنم، اول خانواده ما پول کافی میگیرن و دوم میتونن به تیم ملی راه پیدا بکنن. تاسو فکر کوئ چې دا پیسې به سمې مصرف شي؟ د څه یو خو د مصرف خبر ده، یو د عاید خبر ده، څومره باید زیات شي. حکومت دولت د لوبو په تشویق کې او په وده کې ډېر جدي پاملرنه وکړي او کمپنۍ مجبوره کړي چې دوی سره مرسته وکړي. پیسې به دوی ته زیات شي نو بیا به خلکو حساب هم کولی شي، دوی پیسې لګي نو چیرته ولګو. خب با امید از اینکه فدراسیون فوتبال افغانستان از این پیسا به شکل درست استفاده بکنه و هر دو تیم فدراسیون کرکت و فدراسیون فوتبال حرفه‌ای شوند و بیشتر دستاورد داشته باشند برای افغانستان. بینندگان عزیز د اونۍ خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا خدای پامان. او د متحده ایالاتو لاس ویګاس ښار د سوګوهنې تر ټولو یوې هیجاني سیالۍ لپاره چمتووالی نیسي. دا سیالۍ به د شنبې په ورځ د امریکا سوګوهنې می ویدر او د فلیپیني سوګوهونکي
منی پاکیا ترمنځ وشي چې په پاکمن مشهور دی. د سپورت د ډګر کارپوهان د لوبه د پیړۍ سیالي بللې ده. د دې ترڅنګ په دې سیالۍ باندې د میلیونونو ډالرو په ارزښت شرطونه ایښودل شوي دي. دواړه څوک وهونکو پرون په یو ګډ خبري کنفرانس کې خبريالانو ته ویل چې د یو بل سره مبارزې ته چمتو دي. امریکایي څوک وهونکي میویدر تر اوسه پورې په 40 سیالیو کې برخه اخیستې ده او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې. په دې سیالۍ کې به میویدر 160 میلیونه ډالر او پاکیا څه د پاسه 100 میلیونه ډالر وګټي. او له دې سره د آشنا تلویزیون د نن ماښام خبرونه پای ته رسیږي. د نړۍ او په ځانګړې توګه د افغانستان په اړه نور معلومات د آشنا رادیو نه واورئ. تر بیا مو څښتن مل.